مولوي جبار ټول د نجونو د زده کړو پلوي یو، خو چې ملا هبت الله اجازه ورکړي. د طالبانو د نظام یو مقام مولوي عبدالجبار په ضمني ډول د نجونو د زده کړو پر وړاندې اصلي خنډ د دوی عمومي مشر ملا هبت الله ښودلی. نوموړي چې د لوړو زده کړو وزارت سره کار دی ویلي پوهنتونونه د نجونو منلو د چمتو دي، خو د دوی د لوی مشر امر ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پرېکړه د شیخ ملا هبت الله اخندزاده په لاس کې ده. ښاغلي جبار اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته دا هم ویلي چې اکثره طالب چارواکي د نجونو د زده کړو پلویان دي، خو د ملا هبت الله پرېکړه یې په دې اړه د اطاعت په دود منلې ده. تر دې مخکې د نجونو د زده کړو په ګډون پر یو شمېر مهمو مسایلو د اسلامي امارت مشرانو ترمنځ د اختلاف خبرې شوې وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ادعاوې بې بنسټه ګڼلې وې. تاسو څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ.